یو بل انتخاب دې مراباندې ولوروه. تاسې مهربان هستئ، ما ډېر وخت والا چې ونیوه. نه هیله کوم مهرباني. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، کله شپه کله رڼا شي، کله کله په خندا شي، کله کله په ژړا شي، کله مست شي په ګډا شي، کله سوړ شي بې معنا شي، کله شا کله ګدا شي، کله مات شي په چیکه کې، کله څو ځلې پاچا شي. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ څنګه تېرېږي؟ تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، کله ښی کله نه، کله ویښ کله ویده، کله زړه کله نازړی. میسیج راغی دا بسې ګوندې سور سټیکر د زړی، یا هغې غوښتې رانجۍ، یا یې بیا بنګړي واړې، ژوند چې داسې نو ښی. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ واه 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 ډېر ښایسته و. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، کله غم کله ښادي شي، کله کله پابندي شي، کله کله ازادي شي، کله چغې د نیستي شي، الله ورکه دې بدي شي، بدي لویه تباهي شي، د انسان بې عزتي شي، بې ننګي بې غیرتي شي. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ څنګه تېرېږي؟ تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، چې په کلي کې کوزدې شي، چې ټکان د توپانچې شي، بس اعلان د جنازې شي، بیا نوبت د زلزلې شي، هیر مو مړي د جګړې شي، ورپسې میاشت د روژې شي، اختر قیصر رانږدې شي. تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، نامعلومه خوا روان دی، چې په کومه خوا روان دی. ما وې ژوند تا وې ژوند څنګه تېرېږي؟ ما وې ژوند خو چې رښتیا شي، نامعلومه خوا روان دی، چې په کومه خوا روان دی. ډېر رلی و، ډېر ښایسته و. ډېره مننه هاشمي صاحب، کور ودان. زه به پوښتنه نه کوم، له پوښتنې به ښه دی که بل شعر هم واورو. اوس نو انتخاب ستاسې دی، غزل ووایم که نظم ووایم؟ زه دا ځل غزل ووایم. صحیح شو. غزل له خوږو دې اوریدونکي برخمن شي. ډېره مننه. کاغذونه مې د لاس څخه شمال وړي، کاغذونه مې له لاس څخه شمال وړي، ټکان وشول ویل کېږي ستا د سمال. اوه ډېر رلی دی. کاغذونه مې د لاس څخه شمال وړي، ټکان وشول ویل کېږي ستا د سمال وي، لږ مې پرېږدی چې په حال کې شمه پاتې، دا د مینې کیسې مه کوئ ما خیال وړي. اوه ډېر رلی دی، ډېر ښایسته دی. لږ مې پرېږدی، لږ مې پرېږدی چې په حال کې شمه پاتې، دا د مینې کیسې مه کوئ ما خیال وړي، زما خپله خوله د ماته بلا شوې، زما خپل زما دښمن ته زما حال وړي. څه وایې څه وایې؟ بیا یې اورو هاشمي صاحب. زما خپله خوله د ماته بلا شوې، زما خپل زما دښمن ته زما حال وړي، قرار کینه د دوی هره ورځ دا حال وي، پښتانه د دوی ودونه په جنجال وړي. هی رښتیا وایې، له بده مرغه قرار کینه د دوی هره ورځ دا حال وي، پښتانه د دوی ودونه په جنجال وړي، قیس هغې غزا ته تللی خدای دې خیر کړي، د شهید د جب شیان چې انډیوال وړي. الله کاغذونه مې د لاس څخه شمال وړي، ټکان وشول ویل کېږي ستا د سمال وړي، لږ مې پرېږدی چې په حال کې شمه پاتې، دا د مینې کیسې مه کوئ ما خیال وړي، زما خپله خوله د ماته بلا شوې، زما خپل زما دښمن ته زما حال وړي، قرار کینئ د دوی هره ورځ دا حال وي، پښتانه د دوی ودونه په جنجال وړي، قیس هغې غزا ته تللی خدای دې خیر کړي، د شهید د جب شیان چې انډیوال انډیوال. ډېره مننه. څومره یې ښه وهله، څومره یې خوږه وهله، دا جنۍ څوک وه دا بېګا چې چمبه وهله. څومره یې ښه وهله، څومره یې خوږه وهله، دا جنۍ څوک وه دا بېګا چې چمبه وهله، یتیم چې ولیده په فکر کې یې غوښه راغله، د خان خوله غوړه وه په غاښ کې خاشه وهله. او تا دا د نن زمانې یار تو خدای نه پېژانده، کاږه دیوال ته قیسه تا څنګه تکیه وهله. الله 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 الله، تا دا د نن زمانې یار تو خدای نه پېژانده، کاږه دیوال ته قیصه تا څنګه تکیه وهله. ډېره لیدې، ډېره مننه هاشمي صاحب.